السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د هر چا د نمبر ټوټل ډیټیل راوباسئ. دوستانو اوس که چیرې ستاسو ملګري وي یا ستاسو په کور کې ستاسو کوچني بچیان وي یا ستاسو ورونه وي، که تاسو غواړئ چې د هغو د واتساپ ټوټل ډیټیل راوباسئ چې دوی له چا سره خبرې کوي او دوی ته څوک ټلیفون کوي، نو که غواړئ چې دغه ټوټل ډیټیل په خپل موبایل کې ځان ته معلوم کړئ، نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو تر ویډیو شروع کېدل مخکې چیرې تاسو ویډیو لایک کړې نه وي، مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دغه رقم یې له خپلو ملګرو سره هم ښه شیر کړئ. او که چیرې تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی، نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړې ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ، دغه رقم تاسو راسي په دې باندې به کلیک وکړئ او دغه به دوستانو تاسو خلاص کړئ. نو کله چې ګوره دوستانو دغه تاسو خلاص کړئ، دغه رقم لوډینګ ده، تاسو باید ولې انتظار ورته وکړئ او دوستانو کوم ایډز رالو هغه ایډز به تاسو په خپل موبایل کې کلوز کړئ. نو ګوره دوستانو اوس که دلته هر کوم ایډز رالو، هغه ایډز به صرف ببرئ تاسو په خپل موبایل کې کلوز کړئ او دغه اپلیکیشن به تاسو ته خلاص شي. نو دغه رقم کوم پرمیشنات له تاسو څخه غواړي، هغه ټوټل پرمیشنات به تاسو په خپل موبایل کې الاو کړئ او دوستانو بیا به تاسو راسي په سټارټ بټن باندې به کلیک سره وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په سټارټ بټن باندې کلیک وکړئ، کال هیسټري، اوس که تاسو غواړئ چې د هر چا د ټلیفون د کال هیسټري ځان ته معلومه کړئ، صرف په تاسو په کال هیسټري باندې کلیک وکړئ او دغه رقم دوستانو دلته به تاسو راسي کنټري پر وښیاست. اوس که هغه نمبر د هر ملک وي، یا که د پاکستان وي، که د افغانستان وي، که د انډیا وي، که د هر ملک وي، صرف په دوستانو تاسو هغه کنټري ور وښیاست. نو ګوره دوستانو زه راځم هغه کنټري ورښیمه. نو دغه رقم ګوره زه رالم دوستانو په پاکستان باندې مو کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په پاکستان باندې کلیک وکړئ، اوس ستاسو ملک هر ځای وي تاسو په هغه ملک باندې کلیک وکړئ او دغه رقم دوستانو دلته تاسو نمبر ټایپ کړئ. نو ګوره دوستانو زما نمبر دی ګوره 0343. نو هغه زما نمبر دا رقم دی، یا ستاسو نمبر چې هر رقم وي دغه کوم اول زیرو چې ده دوستانو دغه به تاسو دلته نه کوئ، اول زیرو به تاسو ځینې میټاو کړئ. نو دلته به دوستانو تاسو خپل نمبر ولیکئ. اوس که ستاسو هر رقم نمبر و، یا ستاسو د بچي هر رقم نمبر و، یا ستاسو د ملګرو هر رقم نمبر و، که تاسو غواړئ چې د هغو ډیټیل راوباسئ، صرف په تاسو د هغو نمبر ولیکئ، اول زیرو به تاسو نه لیکئ. نو دغه رقم دوستانو تاسو په ګیټ ډیټیل باندې کلیک وکړئ، هغه ټوټل ډیټیل به دی تاسو ته راوباسي. دغه رقم کالر آی ډي سو، په کالر آی ډي کې دوستانو تاسو د کالر آی ډي کتلی شئ. دغه رقم لوکیشن ټریکر سو، اوس که تاسو غواړئ چې د نمبر ټریک کړئ په لوکیشن باندې، هغه دلته تاسو ټریک کولی شئ. او په سوشل میډیا کې به دوستانو تاسو نور اپشنان هم درکوي، بیخي زیات اپشنان دي. که غواړئ چې هر کوم اپشن پیدا کړئ، هغه دلته تاسو پیدا کولی شئ. نو ګوره دوستانو دلته به دغه تاسو الاو کړئ. دغه رقم ګوره واتساپ سکین سو، دلته تاسو واتساپ سکینولی شئ. دغه رقم واتساپ سټیټس سیور سو، دغه رقم انسیوډ نمبر سو، پیک چټ سو. دوستانو کله چې تاسو په پیک چټ باندې کلیک وکړئ، تاسو کولی شئ چې له بل چا سره پیک چټ وکړئ. نو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده. که غواړئ چې په خپل موبایل کې انسټال کړئ، نو لینک یې ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوي وي، ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او د دغه رقم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.